سریلانکا د لومړي ځل لپاره د ښځو آسیا جام اتلولي وګټله. د ښځو آسیا جام چې د روانې جولای میاشتې په 19مه نیټه پیل شوی و، پرون په پایلوبه کې د هند او سریلانکا په مخامخ کېدو سره پای ته ورسید. هند چې په ټوله کې په دې کال کې له بېلابېلو اړخونو بریاوې ترلاسه کړي، د ښځو په آسیا جام کې ونه شول کولی اتلولي ترلاسه کړي او سریلانکا ورته په 8 وکټو ماتې ورکړه. په پایلوبه کې لومړی توپوهنه د هند ښځینه لوبډلې وکړه چې په 16 اورونو کې د 6 لوبغاړو په زیان 125 منډې هدف کېښود. د هند لپاره سیمرتي مندانا 18 او ریچا ګوش 30 ډېرې منډې وکړې. سریلانکا ورکړل شوی هدف په 18.4 اورونو کې د 2 لوبغاړو په زیان پوره کړ او د لومړي ځل لپاره د ښځو د آسیا جام اتلولي وګټله. د سریلانکا لپاره په پایلوبه کې هرشیتا 9 چماري 1 او کاویشا د لاري 30 ډېرې منډې وکړې. دا لومړی ځل و چې سریلانکا د ښځو آسیا جام ګټي. په تیر 2022 کال آسیا جام کې هم له هند ماتې خوړلې وه. د یادې ده چې هند تر اوسه د ښځو د آسیا جام 7 اتلولۍ ګټلې دي.